سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوی د دې سات مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په قطر کې د افغانستان د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت له چارسمبالې رابرټ ډیکسن سره یې کتلي دي. نوموړي ویلي چې په دې کتنه کې د روان وضعیت له نړیوالې ټولنې سره د سرپرست حکومت د تعامل او ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. په کندهار کې د رختونو د یوې لویې کارخونې د جوړېدو چارې بشپړېدو ته نږدې سوي دي. د سینډوس په نوم د دغې نوې جوړېدونکې کارخونې مسؤلین وایي دغه کارخونه په 60 جریبه ځمکه کې جوړه سوې چې 50 میلیونه ډالره لګښت پرې راغلی دی. د معلوماتو له مخې دغه فابریکه به په 24 ساعتونو کې د 50,000 مترو په اندازه د رختونو د تولید او د 100,000 مترو په اوږدوالي د رختونو د رنګ کولو ظرفیت ولري. په همدې حال کې مسؤلینو زیاته کړې چې په دې فابریکه کې به 900 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي. د بغلان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږکال په دې ولایت کې پر وخت ورښتونو له امله د زغرو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د بغلان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د تیلي او صنعتي نباتاتو د ودې او ترویج مدیر خلیق محمدي وایي چې سږکال په دې ولایت کې د زغرو حاصلات 50% زیات شوي او لامل هم په للمي سیمو باندې د بارانونو پر وخت ورښت دی. بل لور ته د بغلان په مرکز پل خمري کې هغه فابریکې چې د زغرو تیل تولیدوي مسؤلین د زغرو د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي او هیله یې ده چې سږکال به دوی په پراخه کچه د زغرو تیل تولید کړي. د پروان سیمه ییز مسؤلین په دغه ولایت کې د شفتالو حاصلاتو له 50% زیاتوالي خبر ورکوي. مسؤلینو د شفتالو د زیاتوالي لامل پرله پسې ورښتونه ګڼي. ځینې بڼوال د سړو خونو او پلور بازار مناسب نشتوالي د اوبو کمښت او په وخت سره د مسؤلینو نه پاملرنه دغه ولایت کې د کروندګرۍ او بڼوالۍ په برخه کې جدي ستونزې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیمه ییزو مسؤلینو دغه ولایت کې د انګورو او غنمو حاصلاتو له زیاتوالي هم خبر ورکړی و. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.